که غواړې چې تر ټولو پیاوړی او ځواکمن او بریالی انسان واوسې پر الله تعالی توکل کوه. که دې هیله دا وي چې ټولو خلکو ته د قدر وړ او یو محترم انسان واوسې یوازې له الله تعالی ډارېږه. او که غواړې چې تر ټولو ډېر اجر ترلاسه کړې له خلکو سره نیکي او ښه چلند کوه. په دنیا کې هر شی ختمېدونکی دی. پاچا خپل وزیر ته وویل داسې یوه جمله راته ووایه چې زما خوشحالي په خفګان او خفګان مې په خوشحالي بدله کړي. وزیر ورته وویل هر حالت ختمېدونکی دی. بالکل همداسې ده. که انسان غني وي تر یو لنډې مودې بعد فقیر کیږي، که فقیر وي لنډه موده وروسته غني کیږي. هر حالت ختمېدونکی دی. خو رښتینې اتلولي بیا دا ده چې انسان د دنیا په امتحان کې بریالی شي او آخرت ته لاره ومومي. الله تعالی وایي چې وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، هرومرو موږ تاسې ازمایو. ازموینه زموږ د وجود یو لامل دی. که ازموینه نه وي په دنیا کې ملایکې بس وي چې د الله تعالی عبادت وکړي. سختی یا خوشحالي او راحت، لوړ منصب یا ټیټ منصب، ضعف یا قوت، غنا یا هر څه، دا د الله تعالی ازموینې دي. په دې کې انسان ازمایل کیږي. اتلولي دا ده چې موږ په آخرت کې ځان بریالی کړو او د آخرت بریا د دنیا په بریا پورې تړلې ده. کله چې د دنیا جنت ته موږ داخل شو د آخرت جنت ته داخلېدی شو. په دنیا کې جنت دی چې هغې ته انسان داخل شي، آخرت کې جنت ته حتما داخلېږي. ځان چمتو کړئ د دنیا په ازموینو کې، ازموینه ورکړئ او آخرت ابدي ژوند ته ځان بریالی کړئ. د نابینایانو تر ټولو لویه هیله دا وي چې یوازې یو ځل دنیا او د هغې ښکلا وویني. هغوی چې د اورېدو قوه یې فلج ده، تر ټولو لویه هیله یې دا وي چې یوازې غږ واورېدلی شي. خو هغوی چې خبرې نشي کولی، هغه وخت ځان د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان احساسوي چې کله دوی خبرې وکړای شي. خو ته چې هم خبرې کوای شي، هم اورېدای شي او هم د اورېدو قوه پیاوړې ده، آیا دا ټول نعمتونه په دې نه ارزي چې یوازې ووایې الحمدلله؟ همیشه په ټولو نعمتونو باندې د الله تعالی شکر ادا کوئ. د قیامت په ورځ به غولېدلي مجرمان او کافران الله تعالی ته ووایي چې ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلها تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین. ای ربه موږ ته هغه پیریان او انسانان راوښایه، را په ګوته یې کړه چې موږ یې په دنیا کې بېلارې کړي وو، زموږ د بېلارۍ لامل شوي وو، تر څو یې تر خپلو پښو لاندې وغورځوو او د دوزخ د کندې خاوندان شي. وروستۍ څېړنې ښیي چې ملګري په انسان باندې 80 سلنه اغېز لري. د انسان په خواص، د انسان په کردار، د انسان په چلن او د انسان په شخصیت روزنه یا د انسان په ټولنیز ژوند باندې 80 سلنه ملګري اغېز لري. 40 سلنه تاثیر بیا نورو باندې تقسیم شوی، لکه پلار، مور، کورنۍ، خپل خپلوان او نور. همدې له امله الله تعالی حکم دی چې اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، له الله تعالی وډارېږئ او نیکو کسانو سره اوسئ. ځان ته نیک ملګري پیدا کړئ، هغه ملګري چې جنت ته ستاسې د تلو لامل کیږي، نه دا چې د څو ورځې دنیا له امله تاسې دوزخ ته بوځي. سعادت، نیکمرغي او یا خوشبختي دا نه ده چې ته د دنیا هر څه ولري، د دنیا ډېر نعمتونه دې له تا سره وي، بلکې رښتینې نیکمرغي دا ده چې الله تعالی تا په هغه څه چې ته یې لرې خوشحاله کړي، سکون پرې ترلاسه کړي، او الله تعالی په هغه څه د قناعت توفیق درکړي چې ته یې راتلونکي کې ترلاسه کوي. نو په هر څه چې ته یې اوس لرې یوازې همدومره ووایه چې الحمدلله. قرآن کریم د دنیا او د آخرت د ښېرازۍ ترلاسه کولو یوه لویه او مهمه وسیله ده. له دې پرته د دنیا او آخرت بریا ترلاسه کېدای نشي، ناشونې ده.
قرآن کریم زمونږ د ژوند تګلاره، زمونږ قانون او جنت ته نیغه لار ده. هر سهار لږ لږ مطالعه کوئ، په معنا یې ځان پوهوئ. انشاءالله همدا به یوه هغه وسیله وي چې موږ تاسې جنت ته بوځي. له بی بی عایشې رضی الله عنها نه روایت دی چې کله به فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور د صلی الله علیه وسلم کوټې ته ننوتله، هغه صلی الله علیه وسلم به پاڅېدو، لا بړو دی به یې په تندي ښکل کړه او را به یې وسته خپل څنګ کې به یې کېنوله. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تر ټولو ښه پلارو. عمر رضی الله عنه روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ ولیدو چې حسن او حسین رضی الله عنهما د ده په ولو باندې ناست. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو لوڼو او خپلو لمسیانو یا د ماشومانو سره ډېر ښه چلند درلود. دیکتاتور نه و، خو موږ او تاسې په خپلو اولادونو باندې دیکتاتوري کوو، په لوڼو باندې شرمیږو. کله چې زموږ په کورونو کې لوڼې وشي لوی ماتم وي، بیا راځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل قائد ګڼو. تاسې ژوند نه دی مطالعه کړی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اولادونو کې تر ټولو لورګانې ډېرې وي، زامن یې نه وو یا وفات شوي وو، خو لورګانې یې ورسره لوی وي او دوی ته یې دومره احترام لرو لکه څوک چې یو مشر کس ته احترام لري. موږ او تاسې خپلو اولادونو نه احترام غواړو، خو متقابل احترام ورته نه کوو، خو بیا دعوه کوو چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارویان یو او هغه زموږ قائد دی. یوه ورځ جومات کې زما سره وړوکي او وراره په څنګ کې لمونځ کې دویم صف کې ولاړو، له مخې صف نه یو سپین ږیري پې غوسه وکړه او داسې ورته غوسه شو چې زما وراره رپ ونیو، رنګ یې تک سور شو. نو ما هغه مشر سړي ته ویل چې ته خپل لمونځ وکړه. وراره ته مې ویل چې ته ودرېږه، خیر لمونځ دې خلاص کړه. چې ماشومان یې له جوماته یې شړو، رټو یې سپکوو یې، خو چې بیا لویان شي په ډانګو یې وهو چې جومات ته لاړ شي، علم وکړي او زده کړې وکړي. کله داسې کېدی شي؟ باور وکړئ چې تاسې په خپلو اولادونو باندې رحم ونه کړئ، الله تعالی په تاسې باندې رحم نه کوي. که په خپلو لوڼو باندې رحم ونه کړئ، الله تعالی درنه بیزاره دی. زموږ قائد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو لوڼو ته تر ټولو ډېر احترام درلود، خپلې میرمنو ته ډېر احترام درلود. هغه صلی الله علیه وسلم وایي خیرکم خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی. بهترین انسان هغه دی چې خپل کورنۍ ته، خپل اهل ته غوره وي او نیک وي، ورسره ښه چلند ورسره وکړي. او زه تر ټولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، زه تر ټولو ښه چلند او ښه نیک یم خپلې کورنۍ ته. قربان مو شم، ولې د اولاد په تربیه کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کړه نه کوئ؟ په روایت کې راځي چې کله به صلی الله علیه وسلم په سجده کې پروت و، نو ډیری وخت به حسن او حسین رضی الله عنهما راتلل او د ده په اوږو به سپرېدل. په یو روایت کې راځي چې هغه صلی الله علیه وسلم سجده اوږده کړله. کله چې صحابه لمونځ خلاص کړو نو پوښتنه یې وکړه چې دا سجده دې ولې اوږده کړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. هغه صلی الله علیه وسلم ویل چې حسن او حسین مې په ولو باندې راوختل، ما ویل چې یو څو دقیقې د دوی ساعت تیر شي، عجله ونه کړم په راجګېدو کې چې دی مثلا ناامیده نشي یا دوی یو څو دقیقې ساعت تیر شي. الله تعالی په قرآن کریم کې هر انسان ته 9 نصیحتونه لري. داسې نصیحتونه که انسان یې په خپل ژوند کې عملي کړي، دی به هیڅکله له ستونزو سره مخ نشي، یو بریالی انسان به وي او له خلکو سره په تعامل کې به ډیر زیات کامیاب او بریالی وي. په حجرات سورت کې الله تعالی فرمایي کله چې یو فاسق تاسو ته خبر راوړي، مخکې لدې چې دا خبره ومنئ یا حکم پرې وکړئ، لومړی پلټنه وکړئ. فاصلحوا، روغه جوړه وکړئ، واقسطوا، انصاف وکړئ، لا یسخر، ملنډې مه وهئ، ولا تلمزوا، د نورو خلکو عیبونه مه لټوئ، اجتنبوا کثیرا من الظن، له ډیرو ګمانونو ځان ساتئ، ولا تجسسوا، په هر څه کې پلټنه مه کوئ، د خلکو پټ مسائل مه راسپړئ. نهم سپارښتنه تر ټولو خطرناک کار، ولا یغتب، غیبت مه کوئ. بحر ونشو کوای چې موسی علیه السلام غرق کړي، لوی ماهی ونشو کوای چې یونس علیه السلام وخوري، اور
ونه کوای شو چې ابراهیم علیه السلام وسوځوي. چړې بیا ونه کوای شو چې اسماعیل علیه السلام ووژني. د یوسف علیه السلام ورونو له شومو پلانونو سره ونه شو کوای چې خپل ورور ووژني. خلکو غوښتل یوسف علیه السلام غلام وپلوري، خو هغه ملک شو، د خزانه خاوند شو. همدارنګه ډیرو خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وژلو شوم پلانونه تر مرګ او تر ګوره ورسول. د بشر تدبیرونه او د بشر پلانونه ستا په اړه هم ناکام دي تر هغه چې ته په خپل خالق باندې توکل وکړي او له خپل خالق سره اړیکه ښه کړي. که غواړئ مهمه اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپل ملګرو سره شریکه کړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه وبرکاته.